طوی الزمان و طوی المکان ځان لباب دی. خدای پاک باز انسان ته زمانہ را نږدې کی په لږ وخت کې ډېر کار والی، لکه حضور پاک مبارک چې معراج تله څونه سیل یې وکړ. د الله ملاقات، جنتونه، دوزخونه، بیت المقدس کې په لارې منځونه کړي ځای په ځای. او چې واپس راغی دا څونه ټیمو، دا د کلونو مزلو چې واپس راغی څونه ټیمو چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کولو کې پخوا به کړو والا زنځیر والا قیده به چې به دې راوغورځاو، نو دروازه یې کولاو کړه نو هغه زنځیر والا قیده چې واپس راغی زنځیر هغسې لقیدله او درېدلې نو او بستره هغسې ګرمه وه چې سینګ ته پاسېده. ښه جناب، نو شپږ غنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به په تراویح کې ختم کو 13 شپو کې، او یو به بیا د تراویح نه پس 2 رکعاته نفل کول، په 2 رکعاتو نفلو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو، یو ځل په یو رکعت کې بل. نو خلک په دې سوال کوي دا ولې هلکه دا ولې بچیا ته د څه نه خبرې، ستا دغه سترګې نشته، دغه نظر او طاقت دې نشته، نو ځکه تا ته پته نه لګي. دا رونو د حضور پاک هغه صحابي منه که قاعده وه، قانون دا دی چې داسې مه کوه. که عام اجازت پې نو بیا به خلکو زر زر لوسته او حرفونه به یې خوړل، نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی، کړو هم دی، د نور عبادت ته به هم پیوځې، نور هم عبادت پکار دی. د ښځې حق دی، د بچو حقونه دي، هغه دې تلف کېږي. د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول هر څه دله پاتې کېږي، داسې مه کوه. لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه او بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستیم چې نو زه منه نه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دي، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ کې دننه په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی. نو تلاوت د قرآن شریف ځان له ډېر لوی خدای پاک یې چاته آسان کړي. داود علیه السلام چې به کله اس ته خته نو چې هغې به اس برابره او زین به پیچ و بیا زبور ختم کړی. تلاوت د قرآن شریف ډېرې فایدې لري نو او ډېر خوند او ډېر لذت دی پکې قرآن شریف کې. څومره لذت او خوند دی پکې. یو نعت خوان چې یو نعت ته 5-6 ځله ووایي، بیا چې هغه نعت وایي په سړي نه لګي. هلکه مړه خو یو نعت یاد کړی چې د بل نشته، لیکن قرآن شریف چې یو قاري صاحب وایي درته او یو سورت رحمان درته 20 کرته وایي، څوک پې تنګېږي نه. خدای دې مونږ تاسو جنت ته بوتلی کړي. جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسمه نعمتونه ورکړي. کم از کم د یو جنتي به 2 یا ښځې، کم از کم طاقت به خدای د ډېرو ورکړي او د دنیا دا ښځه به مې. ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبر وکړه، یو مفتدي مې وی ښه د دنیا دا به مې، ما ولې دا به نه وی دې بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږو. مې دا بالته بلاګانې نه دلته دې خدمت کوي که نه، بلاګانې نه، دا بالته د جنتیانو د ښځو سردار دی. د هر جنتی په کور کې 4 ولې به بیږي، یو د خشته او اعلی شاتو سوچه او یو د اعلی سوچه پیو، یو د خشته اوبو او یو د شرابو. خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني، د خوند دپاره به خلک استعمالی. یو صحابي تپوس وکړه حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي، د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان به، او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی. جنت کې دوړه شته وی او دوړه شته خوا به زعفراني. یو بل صحابي تپوس کوي وی جنت کې کرونده شته وی او ضرورت نشته، خو یو سړی به وغواړي چې الله غنمو کرلو ته میړه شوی دی، الله به تخم ورکي خواله بني آدم چې تخم ورکي پټي کې به وکري. وی د سترګې د رپ نظر به هغه زرغونم شي، هغه غټم شي، هغه به دانیم شي او لکه د غرونو غوندې دانې به ترې جوړې شي. الله به ورته بني آدم واله پیسه موړ نه شوې. واقع
ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زر غواړي اب درته پکې میلاویږي او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي. نو طالبان موږ نه تپوس کړي د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي. هلکه په جنت کې به وي نسواري که به نه ځکه ما تشتهی چې څه غواړي هغه میلاویږي. نسواري وي ماله خو د نسوارو برغې پکار او هغه مشید پکار دی هغه ډبډبونی چې نسوار پې جوړېږي دا به یې که به نه اوس به څه کې جناب دا به نه ته چې وایې څه دې زړه غواړي نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه راځي. نسوار د چا شوق به دې پلیتو څیزونو ته نه راځي. زما ډېر بدي شي نسوار. که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ ښه په دې خوله ذکر کوئ درود وایئ نو نسوار پکې ولی اچوئ او که وایئ چې دم راته وښایه دم به درته وښیم چې خدای م ترې زر واړئ که څوک وایي چې دم زه به یې ښیم درته. د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره. نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق بس دغې ته وګوره چې او زما دې خوله کې دقه شی پروت دی چې خولې نه وباسم دا ته جوړېږي نو خدای به درته زر واړی. زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي. زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې. اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته. نمبر 1. نمبر 2 غاښونه درله خرابۍ څخه کوي. حضور پاک وایي مسواک مګه بار بار دومره نبی علیہ السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه وتی د مسواک د مسواک ډېر لوی تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې. مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې دی دا غاښونه ګنده کوي. بل نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي. بل پکې څه دي اجزا وګوره دا خو معجون مرکب دی. ته اجزا وګوره اجزا څه دي اجزا تماکو دي ګوره د نشې والا چې اجزا بل څه شی دي ایره د خاوره هغه خوړل ګناه د حرام دی ورسره تېرېږي. څوک پکې لا بادام او غذا نه چي معده خدا دې شو لکه چې خر د پاسه د سره زر کالي وربار کړل. خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچې او غذان پکې اچي. غاښونه څخه کوي او نسواري نه ځان ساته. ګوره که ستا مخکې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لړې څه شی نه دی. سګرټ نسوار چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي. دې نه هم خدای ساته. په دغه ژبه هم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا. نو شوق بن راځي جنت کې د دې څیزونو. جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې. درځي ټیلر ماسټر شته که نشته نشته. هلته د انارو د بوټو شان بوټې به انار به ترې روشو کوي په میانځ به یې مات کي د ریخمو جامه به ترې روځي. د ټولو خلکو یو کچ به میوه چې روشو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړې چاکو ته حاجت شته فوراً به بله زرغونه شي. لوږه تنده پکې نشته. نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده. دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي. لکه بعضې وخت سړی موړی او د خوند دپاره میوه خوري یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي. هلته به د لذت دپاره او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه وي نزلا من غفور الرحیم. د الله میلمانه به یو. خدای دې زمونږ نصیب